او دویم علامه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا لیکلی د ومنع لله چې سړی ورکړه نه کوي خپلې پیسې او خرچه د یو ځای سره ګرځي دا راګرځولې هم لله د الله د رضا دپاره. مثلا زما او ستا په کور کې د واده موکراله زوی مې واده کوي، یا زما او ستا په کور کې د لور د ودېدو موکراله زما لور ودېږي، بیا زما او ستا په کورو کې کم رسمونه دي، کم رواجونه دي، کم خرافات دي، کمې خرچې دي. بیا یو سړی دستې دا کوشش کوي چې څو راله او څو خیشانې رالې او څومره خرچه وسوله او څومره ننداره وسوله او د ورځ څومره موټرانو او د پلانکي څومره خرچه ده، بیا په دې ښار کې داسې ننداره دی جوړوي او پر هغې باندې د ده څه خرچي کېږي او پر هغې باندې د ده څه ډېر مصرفونه کېږي. لیکن یو سړی دغه خرچه د ده په وس پره ده، لیکن صرف ومنع لله دی نه کوي په دې خاطر باندې چې دا زه په مصرفینو کې شمارل کېږم او زه په اسراف کوونکو کې، او اسراف الله حرام بللی دی او دا زما دپاره تبذیر دی او الله راته ویلی دی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین چې څوک په دغه رقم استرزایو کې اسرافونه کوي دا د شیطانانو ورونه دي، دا د شیطانانو اعمال کوي، د دې د شیطانانو سره نزدېکت دی، د دې زندگی د شیطانانو په مثل باندې ده. نو بیا زه په دې نیت باندې دغه راګرځم او دې ته وایي منع لله. یا یو سړی زما څه پیسې غواړي زما سره سته، زه ورته ګورم چې دا پیسې دی پر حرام کار لګوي، دا پیسې دی پر ناروا کار باندې لګوي او په دې پیسو باندې دی خپل رب ناراضه کوي او په دې پیسو باندې دی داسې عمل کوي چې د هغې په خاطر دی د رب در لعنت لاندې کیږي. زما په وس کې هم ستا ورکولی هم سم، لیکن صرف په دې نیت باندې نه ورکوم چې په دې پیسو سبا د زما رب د ځانه ناراضه کوي. نو ومنع لله د الله در او داسې نه چې الله تعالی په دې پیسو په ورکړه کې زما سره ناراضه شي. نو ومنع لله دا هم په دې کې راځي چې دی دا پیسې نه ورکوي د الله دپاره یې نه ورکوي، او چې کوم څوک دا منع د الله دپاره کوي نه ورکړه د الله دپاره کوي فقد استکمل الایمان، دا هم د کامل ایمان علامه ده. زه تاسو ته وایم زموږ او ستاسو د کورو د رواجو د رسم څه حالات دي چې د ودو پر موقع باندې موږ څه کوو، د خوشحالیو پر موقع باندې موږ څه کوو، د زوی د ودېدو پر موقع باندې موږ څه کوو، څومره بې ځایه مصرفونه او خرچې کوو، او د لور د ودېدو په خاطر باندې موږ څه حال ته ځان رسوو. او بیا خاص کر چې په کور کې کمې زنانې هغې زنانې په دې وخت کې بې ادبي ماف سړی ته د شیطان رسی سیدا پیغمبر علیه السلام وایي النساء حبائل الشیطان. شیطان چې کله یو سړی راګیروي نو په بل شکل چې نسي راګیرولی بره د ښځه په مثل د رسۍ د داو پښو ته ورواچي. بس بیا که د کور سپین سری ده که تور سری ده وایي دا خو نو خوشحالي ده پر موږ په څو عمر کې یو ځل راغلی ده. او چې کله ته ورته وایې چې په دې کې کلی ناراضه کېږي، خدای ناراضه کېږي، د کلي والا ته تکلیف دی، د خلکو ته تکلیف دی، د انسانانو ته تکلیف دی، نو باره به دا دستې درته وایي چې یاره پر موږ باندې خوشحالي ته د فاتحې غوندې تېری. نو بیا به د شیطان په شکل دا رسمونه به دا درڅه غواړي، رواجونه به دا درڅه غواړي، که لږ خبره ورسره دغه کوې وایي ته خو نو زموږ په دې واده کې سبا د قریبانو په مابین کې پزه راپرې کوې. لیکن هغه سړي ته الله تعالی داسې کامل ایمان ورکړی، هغې پر دې ځای نه د زنانې دا مني، ځکه لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، چې په کوم ځای کې د الله نافرماني راځي بیا به نه د زنانې دا مني نه به د پلار دا مني، او د ټولو څخه قریب مور و پلار دي. الله تعالی وایي وان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، که د مور و پلار ګناه ته رابولې لا به خبره نه مني زنانه به صحیح. نو بیا یو سړي ته الله تعالی کامل ایمان ورکړی دی، هغې د دې کامل ایمان پر ځای هغه زنانې ته جواب ورکړي، ورته یې زنانې نن کمې فضه پرې کېږي دا ډېره اسانه ده، سبا چې د قیامت په میدان کې د محمد رسول الله په مخ کې فضه پرې کېږي ډېره ګرانه ده. نو بیا سړی هغه زنانې ته پر هغه ځای باندې جواب ورکړي، هغه پیغور ته جواب ورکړي، هغه رسم ته جواب ورکړي، هغه رواج ته جواب ورکړي، خپل ځان د دې خبر خرافاتو سره وګرځوي. نو دې ته ویل کېږي ومنع لله، چې کوم څوک د الله دپاره یو کار نه کوي، منع کوي، خرچه نه کوي، مصرف نه کوي، او دا د الله رضا ده د مقصد، نو فقد استکمل الایمان، دا هم د کامل ایمان علامه.